دا تېر شوي هفته کې زه د یو ملګري پسې تلم دوکان ته څه کار مې وسه نو ډېر دینداره ملګری د هغه د جنازو له ډېر ځي راځي مازدیګر لمانځه نه بعد داسې ګنټه بعد زه ورغلم نو ډېر داسې په غم کې و ما ولي وی نن په یو جومات کې او په یو ښار کې لکه ریاض کې په یو جومات کې 38 جنازې وې د یو جومات کې او په یو منځه کې او په یو ښار کې سوچ وکړه چې روزانه څومره خلک روان دي بیا را روان څومره دي دا څومره چې روان دي روزانه دي که زما او ستا نمبر راځي موږ به تېر شو نو چې دا هر څه کېږي او موت ته بېغمه یو دا به زموږ لویه بدبختي زموږ دا ژوند نه دی دا زموږ رسول مال دی رسول مال خو پېژنې که رسول مال څه ته وایي د مال اصل بنیاد چې ته په هغې نور مال ګټې دې ته رسول مال وایي تا ګوره دوکان کولی وکړو مال دې راوړو پیسې دې ولګو یاره دا زما رسول مال دی اوس په دې پسې چې څه راځي هغه به ګټوي یا به تاواني خو رسول مال اصل دا دی اوس که ته نور نقصان کې تاوان کې څه خبره نه ده خو په رسول مال دې وډېرو ډېر تاوان ځکه چې که ته دلته نور څه هم نه ګټې خو دا رسول مال به راولې بل ځای کې به ولګې که نه خو چې رسول مال ته وبېلې او ما دې مخکې ورځو کې یو ویډیو نصیحت کې کړي تاسو اورېدلی ما یو قصه د یو کس ذکر کړې وه چې هغه به واوره خرڅوله واوره به یې خرڅوله هغه به یو عجیبه اواز په بازار کې لګو او دا کیسه امام ابن الجوزي په کتاب کې راوړې وی هغه به دا اواز لګو چې ارحموا من یذوب رأس ماله په هغه چا مهرباني وکړي چې رسول مال یې ویلې کېږي ځکه چې دا واوره چې دا راوړې دا د رسول مال دی او که دا دې زر وانغستو رسول مال بیري لکه اوس که زه دغه راوړم دا سامان راوړم که هر قسمه سامان خو که چا وانغستو چې ماښام به د رسول مال کور ته ویسم که خو دلته خو د دې سړي رسول مال خرابېږي زما او ستا هم رسول مال ویلې کېږي زموږ رسول مال ګوره ویلې کېږي یو سړی وایي چې ویلې به شي نه مداني دي ویلي چې ویلې به شي زه څه ویلې کېږي د دې څه مطلب دی ویلې کېږي روان دی دغه د واورې مثال دی لکه یو سړي ژوند 80 کاله 80 کالو ته نن سړی په نن سبا ډېر په مشکل راځي خو زه 80 کاله ژوند کوم دی چې دا روان دی د واورې ویلې کېږي بیا خو بله موقع نشته که نه دا مثال ډېر ښکلی دی لکه د دې سړي نه چې دا واوره ویلې شوه د سره بیا موقع شته چې دا برابر کړي نه که دا د ده نه چا اخیستی وي ګټه وه او که چا وانهخیستو دا وه زما او ستا د رسول مال ویلې کېږي روان دی خو که موت ته دې ګټه واخیسته لویه ګټه به وکړو او که موت ته د دې نه فایده وانهخیسته که نه نو لوی تاوان به وکړو ځکه چې بیا نه راځي